السلام علیکم ګرانو دوستانو. پاکستانی لوبغاړی عمرګل د افغانستان د توپ اچونې روزونکی وټاکل سو. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی توپ اچوونکی عمرګل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی او سلاکار وټاکل سو. عمرګل نه 30 کلن دی چې د پاکستان فاست میډیم توپ اچوونکی پاتې سوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکی ګراهم دروپ په اړه خو معلومات خپاره کړي دي چې نوموړی نوی مشر روزونکی ټاکل سوی دی، خو د عمرګل په تړاو یې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د پاکستان کرکټ ویب پاڼې په خپل یو خبر کې ویلي دي چې عمرګل به د اپریل په 4 نیټه په ابوظبي کې د افغان لوبغاړو په یو کیمپ کې له هغوی سره یوځای شي. د افغان ملي لوبډلې 25 لوبغاړي وړمه ورځ متحده عربي اماراتو ته تللي دي چې کرکټ بورډ یې په اړه وایي چې دغه لوبغاړو لپاره د اماراتو اقامې اخلي. همداراز هلته به دوی په تمریناتي کیمپ کې هم برخه واخلي. عمرګل د 2003 کال څخه بیا تر 2014 کال پورې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ نړیوالو یو ورځنیو او شلاوریزو نړیوالو لوبو کې لوبېدلی دی. هغه په ټیسټ کې 163 په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 190 او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې 15 وکټې ترلاسه کړي دي. همداراز نوموړي 118 شلاوریزې لوبې هم ترسره کړي دي چې 222 وکټې پکې ترلاسه کړي دي. عمرګل د پاکستان ملي لوبډلې ترڅنګ د کلیسټر شایر، کلکتا نایټ رایډرز، ملتان سلطانزی، پاکستان الف لوبډلې، کویټا ګلیډیټرز، ویسټرن استرالیا لوبډلې، سسکس او نورو لوبډلو سره هم لوبېدلی دي. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.